حدیث کې راځي که نه په صحیح بخاري کې شتي من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. یو سړی چې د دروغو خبرې پرې نه دي او په دروغو باندې عمل پرې نه دي او د جهالت کارونه پرې نه دي او ګناهونه پرې نه دي، نو الله ته د دې ضرورت نشته چې د ځان بند کړی د اوبو نه او د خوراک نه. معنی د دې حدیث ته ده چې الله خو تقوا غواړي او په دې کې تقوا راننه، نو په دې روژه باندې الله څه کوي؟ داسې ډېر مسلمانان دي، یعنې زه د بعضو مسلمانانو ته وګورم دا زړه مې پرې خفه شي ډېر زیات، افسوس وکړم چې حدیث کې راځي وایي بعض هغه دي چې په دې روژه کې صرف د هغوی نصیب چې دی هغه تنده او لوږی بس، او بعض هغه دي چې د هغوی د شپې په عبادتو کې نصیب بس د هغوی د شپه ویښه تېرولي او خوب خرابولي، بس نورو ته هېڅ هم نه میلاوي، اجر نه میلاوي. نو زه هم چې داسې زموږ په دې پښتنو کې به ډېر په دې خبره به خفه کېږو نه، دا حقیقت دی. زموږ په پښتنو کې ډېر داسې دي چې روژه صرف دې ته وایي چې خوراک مه کوه او څښاک مه کوه او ښځې ته مه نږدې کېږه، نور کنځلې کوه، جګړې کوه، فلم ګوره، سندرې اوره، دروغ وایه، دوکې کوه، دړاکې کوه، هر څه کوه، خو خوراک مه کوه، څښاک مه کوه او ښځې ته مه نږدې کېږه. دا د کوم ځای روژه ده؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الله ته خو د دې روژې ضرورت هم نشته.